بل حدیث مبارک حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کل قرض جر نفع یا جر منفعتا دواړه قسم روایت راغلي فهو ربا. هر پور چې ګټه دې په واخیسته هغه سود ده. ګټه څومره؟ سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله چې په چا پور و د ګرمۍ په موسم کې د هغه سړي د کور د دیواله سیوري ته نه درېدو. داسې نه چې دا هغه د روپیو په عوض کې ماته به څه نه وي، زړه به یې نه وي، خو ماته به څه نه وي چې د ما په دغه قرضه ده دا په سود کې رانه شم. دریم روایت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چاته ویایي چاته دې چې قرضه ورکړه بیا ګوره چې زیادت ونه غواړې ولو که ګورې ولو که یوه قبضه د وښو وي، اشنا شوتله یوه ګېډۍ درکوي، دومره شی به هم زیات نه غواړې. پروړه درکوي، یو بار د پروړې درکوي، دا به هم نه غواړې، دا سود ده. حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه حضرت ابو برده رضی الله عنه ته ویایي ته خو په داسې ځای کې اوسېږي هغه خلکو کې سود ډېر ده، ګوره که چاته دې قرضه ورکړه بیا به د دغه قرضې نه زائد شی ته د دغه خلکو نه غواړې نه پروړه. دا خو څه کوي؟ حتی دغه ځای ته چې وګورئ عجب خبر، حتی د ده په دابه به هم سپرتیا نه کوي. بل روایت هم دغه مضمون ده سره شریک وکړو. که مخکنی معمول و بیا پروا نه لري. لکه اوس مثلا زه او دای مخکې مم دا معمول و چې مثلا د ده به ضرورت و د ما نه اسکوټر غوښت ما ورکوه، پور مور یې په ما نه و، هم چې د ما نه به اسکوټر وغوښت ما ورکوه. مخکې خو وخت کې دا به وي اسان و اوښان مثلا. اوس چې په ما پور ده چې ما نه اسکوټر وغوښتم زه یې د هغه مخکیني عادت موافق ورکوم بیا پروا نه لري. خو که مخکې ده د ما نه سکوټر غوښتی چې زه ځم بازار ته سکوټر راکړی ما نه ورکوه، نن چې ما د ده نه قرضه کړې ده دی راته وایي تا سکوټر راکړه چې زه ځم، زه هغه قرضه مې په ذهن کې ده چې خو په ما یې قرضه ده چې ور یې نه کړم بیا خو قرضه رانه غواړي سکوټر ورکړم، دا هم سود ده. حتی موږ فقهي کتابونه لیکي دوکاندار ده چې یو څوک ورته راغی دته کېناست چای ورته راوړ یا یې د ګرمۍ په موسم کې بوتل ورته راوړ، مخکینی معمول دا و. بیا دغه دوکاندار د هغه سړي نه مثلا د کارخانې والا نه ډېره سودا کړې او ګرایي نه یې چې هغه قرضې اصول ته راځي، هغه راغی د قرضې د اصول دپاره د دغه مخکې عادت موافق بیا یې یوه پیاله چای ورته راوغوښت یا یو بوتل یې هغه ته چې کله روا دی دا صحیح ده. خو که مخکې هغه سړی ده ته دوکان ته راتلو ده نه چای ورکوه نه یې بوتل ورکوه، نن چې ده د هغه نه قرضه راوړې ده هغه راغی د وګرایي دپاره دی ورته ته راشه ته کښېنه ورته کلک شي چای هم ورکوي یا ماړۍ ورکوي هغه ورکوي، بیا په وګرایي کې مثلا د هغه 10,000 روپۍ وګرایي دا یې 15,000 ورته وینیسي چې هغه اوس ادارې نشته نورې به بیا درکم، په هغه چې یې خوشحاله کړي په هغه بوتل یې خوشحاله کړي هغه منشي وي مزدور وي، دا سود ده. چې د هغه سړي په دابه به هم سپرتیا نه کوي. حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته څوک راغله چې ما پلانکي ته 100 روپۍ په هغه وخت کې 100 درهمه په قرضه ورکړې وې، ده به وخت په وخت ما ته تحفه راکوله، ما هغه تحفه خرڅوله، کم شی به راکړه ما به خرڅ کړه. د هغه نه په دا وخت کې نو یو کال به وتلی 6 میاشتې به وتلی څومره به وتلی د تحفې چې لږ لږ به راکولې ما خرڅولې 14 روپۍ ما جوړې کړي دي. پور مې په ده څه و 100، دغه 14 روپۍ ما ته د تحفو په شکل ګوره هغه ته خو لږ شی لیدی کېده بار بار یې ورکړي. حضرت ابن عباس ورته 2 روپۍ به نورې ته راخلې، نور زیات حق نه پلري، 14 تا ته رسېدلي دي، دغه 14 په ډېرو وارو رسېدلي خو د تحفې په شکل رسېدلي. نو احادیثو ته چې وګورو آیاتو ته چې وګورو مطلق زیادت خو چې شرط وي کنی بل حدیث مبارک ده صحابي مبارک ته څوک وی
ما دته مثلا 10 درهمه ورکړه، پخوا خو د سپینو زرو روپۍ وي، او په سپینو زرو روپیو کې فرق و که نه، بعضې به سوچه سپین و، بعضې به لږ ګیلټ شی ورګډ و. ما دته ورکړې وې 10 روپۍ، خو داسې روپۍ وې چې مثلا څه ګیلټ او میس شی ورګډ و. ده بیا چې کور وخت پوره شو 10 صفا روپۍ راکړې. دا ماته جایز دي که نه؟ ده ورته ویلې او خو که شرط کړی دې نه و په دا جودت وصف چې په شرط کې هم لري باده. زه غنم در کومه په قرضه باندې، تا قرضه د ضرورت د خوراکي دپاره راغله، د مانه غنم وړې، ما 10 مانه غنم سره درکړه. تا چې وخت پوره شو ماته د غنم بیرته راکول، سپین دې راکړه. سپین او سره په قیمت کې هم فرق لري، ښه دې راکړه. خو که ما دا در باندې شرط کړی و چې زه دغه سره غنم در کوم، خو په دې شرط تا غنم خو سپین غنم دی، چې ورسېد ماته به سپین غنم راکړی، بیا سود ده. په مقدار کې زیادت رانغی، هغه لس دی، خو په وصف کې چې زیادت شرط کو چې زیادت وصف هم ربا ده، سود ده. نو زیادت روپۍ بیا خو که لږ وي که ډېر وي ټول سود ده. دا یوه خبره. په موجوده وخت کې وایي ډېر خلک په سود باندې د دغه وجې نه چې وایي چې دا سود چې ناروا و، په هغه وخت کې خو اضعاف مضاعفه و. دا موجوده سودونه خو هغومره نه دي. په 1 لک روپۍ باندې مثلا 10,000 روپۍ قرضه زیادت غواړي، د چند خو یې نه غواړي. دا ټولې خبرې دا خلک غلطوي، په ګمراهي په سود یې ګرفتاره کوي.